ستړي مشئ په خیر راغلی د پایتن شپږمې ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. د دې ویډیو موضوع چې ده هغه سټرینګس دی او څنګه چې تاسو ته پته ده تېرې ویډیو کې موږ ویلي چې سټرینګس چې دی دا یو ډیټا ټایپ دی کوم چې کوټیشن مارک دننه لیکلی شي او سټرینګس به موږ ځکه هینډل کوو ځکه چې دې کې ډېر شیونه پکې پټ دي او هغه ټول شیونه به موږ په دې ویډیو کې ټول به نه کوو خو لږ به په دې ویډیو کې کور کوو او نور سټرینګس په حواله کې چې نور څه شی نو هغه به راتلونکي ویډیو کې کور کوو. راځئ چې زر زر ورځو کمپیوټر سکرین ته. موږ راغللو کمپیوټر سکرین ته او دلته به موږ پای چارم کولاو کړو. سیده به موږ پای چارم ته ورشو، خپل پروجیکټ هم کولاو کړو او دا زموږ مخکنی کوډ او دې ځله به موږ یو نوی فایل جوړ کړو او په دې پایتن فایل کې به زه ولیکم چې دې کې موږ به سټرینګس په حواله سره خبرې کوو او دلته به لاندې ورسې ولیکم ټوټوریل 6. دلته زموږ نوی پایتن فایل جوړ شو. زه چې دی اوس دلته یو ویریبل جوړوم، هغې له زه ورکوم a is equal to خیبر او b is equal to او زه چې دی دا پرنټ کوم پرنټ a b. تاسو به وګورئ چې دلته دې چې دی خیبر پرنټ کو او 55 پرنټ کو. نو دا ټولو خو لږې زړې کیسې دي، لږ زړه کیسه به نور وکړو. تاسو ته به دا ا چې دی د دې ټایپ چې دی دا د کوم قسم دی ټولو ته پته ده چې دلته به سټرینګ راځي. ا چې دی سټرینګ دی، دا بي به فی الحال لرې کړو، دا ما خو هسې لږ رانه زیات شو. خیر دی. اوس تاسو ما مخکې ویلو چې دا تاسو په سنګل کوډ کې هم لیکلی شئ، لکه دا شو دا شو بیا یې موږ ټایپ ول اوس نه پرنټ کوو، موږ ته پته ولګي چې دا سټرینګ دی. سیم ریزلټ راکوي. صحیح ده. خیبر موږ کولی شو چې دا چې دی دا کوټیشن چې دی دا دغه وکړو ټریپل کوټیشن کې وکړو. داسې نو زه به داسې ولکم، دا ټول به لرې کړم داسې. دلته که زه ولیکم خیبر لکه دا 3 دانې دي 3 او که دې کې هم زه دا رن کړمه څه مشکل نشته دی، سیم ریزلټ راځي. صحیح ده. خو تاسو به فکر کوئ چې دا سنګل هم دی ډبل هم دی ټریپل هم دی. د دې اصل کې لږ غوندې کې موږ سره دغه دي څه ورته وایي فایدې دي. لکه فرض که چې ته په خپل سټرینګ کې غواړې چې یو سنګل کوډ راولې، لکه دا سنګل دی داسې شو، ته غواړې چې دا چې دی دا هم پرنټ شي، دلته آر نه بعد دا کوډ راشي او بیا اس پرنټ شي. نو دغه ته په دې دغو کې کولی شي چې غاړو غاړو ته ولا شروع کې او اخره کې ډبل ولګوه، منځ کې چې دی دغه ولګوه، نو تا سره به دا سنګل کوډ هم راځي لکه دلته چې راغلی. صحیح ده. پایتن ته پته ولګي چې دې شروع د ډبل کوډ نه وکړه او ختم په ډبل کوډ کې وشو، دا منځنی کوم کوډ چې دی دا چې دی ما ته پرنټ کول دي. او ان کیس کو ته غواړې چې ستا په سټرینګ دننه چې دی یو ډبل کوډ راشي، نو بیا ته داسې چل وکړه چې شروع دلته د سنګل کوډ نه وکړه، دلته هم سنګل کا یو منټ دلته ډبل کا بیا چې دی اس ولګوه سنګل، نو ختم شویم په سنګل دی او شروع شویم په سنګل دی. او اوس پایتن ته دا پته لګي چې زه سټرینګ چې دی یو په سنګل کوډ باندې شروع شوی دی او ختم شویم په یو باندې دی، د منځني یو سره زما څه کار نشته دی، نو هغه چې دی د سټرینګ برخه به شي. دا دی راغلی. صحیح ده. او که ته غواړې چې ستا په سټرینګ کې چې دی ډبل کوټ هم راشي او سنګل کوټ هم پکې راشي، بیا به تاسو غاړو ته چې دی 2 سنګل کوټس به نور ولګوئ، دې خوا به م ولګې او دلته به زه یو سنګل کوټ ولګوم.
پایتن ته پته لګي چې دې دریو نه شروع کړې ده او په دریو باندې ختم کړو او دا منځ کې چې یو دا کوډ چې دی دا ډبل کوډ چې دی دې سره زما څه واسطه نشته نو دا به هم د سټرینګ حصه کې و چې موږ دلته وګورو دلته هم سنګل کوډ راکړو دلته یو ډبل کوډ راکړو کوم چې موږ غواړو ها نو د دې لږ دغه فایدې دي دا ډېر کوډس چې موږ سره دي راځئ چې زه دا سمپل قصه ته جوړه کړم صحیح ده نو امید لرم چې دغه شی تاسو ته کلیر وي او یو بل دا که نه چې سټرینګس چې دی دا سټرینګ موږ یو سټرینګ بل سټرینګ سره نښلولی شو لکه دا ما سره یو سټرینګ دی په ویریبل کې مې بند کړی دی یو بل سټرینګ جوړ کړم او دلته به ولیکم خان او بیا به داسې چلو کوم پرنټ ا پلس بی او دا به زه رن کم دلته چې دی خیبر خان یې راله یو بل سره کلک و خو زه به دلته یو سپیس ورکم چې دا نوم خو راله ښایسته پرنټ کړي دلته چې دی اوس یو سپیس ورکو دلته موږ څه چل کوو یو سټرینګ چې دی هغه بل سکرینټ سره کونکیټینیټ کوو کونکیټینیټ مطلب یو بل سره یې نښلو جوړو یې ورسره صحیح ده که نه دې نه علاوه زه چې دی دا خالی دا یو ویریبل پاتې کوم دا مې پک اوخ دا کټ رانه شو جلدی ما کوه خبره په قلار به کار وشي جلبازي کې اکثر رانه قصه خراب شي ها دا چې دی موږ سره اوس اسم نه دی ما یو ویریبل جوړ کړی دی ا نوم مې ورکړی دی ا نه چې دی زه به دلته وله لږ ښه نوم ورکړم زه به ورته ولیکم زما نوم دا ښایسته نوم راغلی د ویریبل نوم دې کې ما خبر لیکلی دی د دې ټول کوم سټرینګ چې دی دا سټرینګ د دې کې چې کوم حروف دی کوم لفظ چې دی ټکی د دې ټولو ټکي چې دی خپل ځایونه معلوم دي او هغې ځایونو ته موږ به یو نوم ورکو نو بلکې د دې نوم شته دی چې دا په صفر انډکس باندې ولاړ دی دا په اولنی انډکس دی دا په دویمنی انډکس دی دا په درېمنی دی دا په څلورمنی او دا په پنځم انډکس باندې دا ټکی لیکل شوی دی صحیح ده په پروګرامینګ اکثر پروګرامینګ ژبو کې حساب کتاب چې دی هغه د صفر نه شروع کیږي صفر یو دوه درې څلور د یو نه شی نه شروع کیږي نو دلته هم موږ ته ښکاري چې دا په صفر نه شروع کیږي صفر یو دوه درې څلور پنځه صحیح ده اوس دا اولنی لیټر چې دی دا په صفر انډکس باندې دی انډکس او صفر به ورته دلته ولیکم صحیح ده اوس کوم موږ ته د دې ځای معلوم دی اوس موږ غواړو چې دا کې چې دی موږ ته دلته پرنټ شي که نه ولې موږ ته د دې ځای معلوم دی موږ ته پته ده چې دا په صفر انډکس کې لیکل شوی دی اوس به زه داسې چل وکړم چې پرنټ دا ویریبل وکړم زما نوم او دلته به داسې بریکټس واچوم دا یو بریکټس بلوک بریکټس ورته وایي زما په خیال او په دې کې به زه د انډکس نمبر ورکړم او موږ غواړو چې موږ کې پرنټ کو نو کې چې دی په صفر انډکس باندې پروت دی او دا چې دی ما دلته صفر ولیکو دغه دی موږ سره کې راغلی دا شانته کوم موږ دلته ولیکو یو ما سره به اچ راشي ځکه چې اچ چې دی په اولنی انډکس باندې دی دا دی اولنی انډکس دا صفر دا اولنی صحیح ده دا شانته موږ چې دی څلور کولی شو څلور چې دی دا به ای راته پرنټ کړي یو دوه درې نه صفر یو دوه درې څلورم باندې دقه دی دا چې دی دا د انډکس والا قصه شو ها کېدای شي ستاسو کې د چا په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې چونکې موږ ټولو ته د دې اډرس معلومې دي چې دا ټکي چې دی په کم انډکس باندې پراته دي آیا موږ هغه انډکس رانیولی شو او بیا هغه بدلولی شو راځئ موږ دلته یو ټرای وکړو دلته به زه ولیکم زما نوم او بیا چې دی داسې چل کوو موږ دا کې رانیسو او په دې کې په ځای یو بل ټکی ننباسو نو زه به د چلو کوم ما چې دی کې په کم ځای کې پروت دی کې په زیرو انډکس باندې پروت دی او زه به دلته ولیکم چې زیډ
او بیا چې زه دا پرنټ کم رن کم دلته چې دی ماته ایرر راکوي. د دې مطلب دا دی چې سټرینګ چې دی ته نشي بدلولی. سټرینګ چې دی هغه اوس موږ دلته د کم کوشش وکړو، موږ دلته کې راونیسو، اولنی انډکس هم راونیسو، موږ ویلې اولنی انډکس چې دی هغه زیډ دی، او دلته ماته وی سټرینګ اوبجیکټ چې دی هغه ته نشي بدلولی. صحیح ده؟ نو دا خو موږ ته کلیر پته ولګېده. ها دې نه علاوه چې دی دې نه علاوه موږ دا انډکس سره لږ نور لوبې کولی شو. دا به لږ لرې کم، دا مې ولې لیکلی دی، ها نوم دپاره مې لیکلی و. ها په انډکس کې موږ نور څه کولی شو، موږ هسې کولی شو چې دا څلور لرې کو، دلته ولیکو 0 د صفر انډکس نه واخله ماته پرنټ کا د صفر انډکس نه واخله د کم ځای پورې ماته پرنټ کا، صفر دا دی 1 2 صفر نه واله 2 پورې ماته پرنټ کا. دلته به موږ وګورو کې ایچ به راشي، صفر پرنټ شو 1. ها دا دویمه نه ځکه پرنټ نه شو، دا وای پکې ځکه موږ دلته ویلې 2 پورې پرنټ کا. دا ځکه پرنټ نه شو ځکه چې دلته ته ووې که نه چې ته صفر نه پرنټ شروع کا، صفر دا دی. نو دا کم خط چې تا کم نمبر چې تا لیکلی که نه چې په دې انډکس پورې پرنټ کا، اک انډکس نه به یو کم پورې پرنټ کېږي. لکه که ما دلته 3 ولیکو دا به چې دی وای راولي، لکه دا درېمنۍ به پکې نه حسابېږي. صحیح ده؟ که ما دلته څلور ولیکو نو درېمنۍ انډکس به نه حسابېږي. دلته زه تاسو له بیا یو دو وکړم، نو دا 0 1 2 3 دا به دله 3 پورې پرنټ کوي، څلورم به نه پرنټ کوي. نو دا شی تاسو ته په ذهن کې غستل دي. د شان د موږ اوس هم کولی شو چې د صفر نه پرنټ کوي بلکې د اول نه پرنټ کوي. دلته چې موږ ولیکو د اچ نه والا بی پورې به پرنټ کوي، نو دا اچ دا کې تی وخوړو کې پکې رانغللی، ځکه چې موږ دلته ویلي چې انډکس اولني نه شروع کا، نو دې د اولني انډکس نه شروع وکړله، څلورمه پورې ختم کو. ها دې نه علاوه چې دی تاسو فرض کوئ چې تاسو دلته اسمونه لیکلل، اول نمبر 1 باندې تاسو اسمونه کړل، نو آیا دا غلط دی؟ دغه راځئ موږ وګورو، ماته هم پته نشته دی چې اوس یې وګورو. پام وکړو دا غلط نه دی، او دې نه څه پته لګي موږ ته چې تا دلته اس هم ونه لیکو، نو دا به پخپله دې ځای ته چې دی صفر به راولي. صفر هېڅ موږ ته نه ښکاري، خو کمپیوټر کې دې له داسې پوه شي چې تا دلته هېڅ هم ونه لیکو، موږ دلته د 0 انډکس نه شروع کوو، نو دلته چې دی د 0 انډکس نه شروع وکړه، څلورم انډکس پورې بی پورې راوستو دلته. صحیح ده؟ او که موږ دا الټه کو، موږ دلته نه اوس یې فلحال نه الټه کوو، دلته موږ صفر هم ولیکو نو سیم شی به راشي. دا تاسو ته پته ولګېده. صحیح ده؟ ښه چې موږ دلته ولیکو 4 او موږ دلته ولیکو صفر، او دلته موږ اسم نه لیکو، داسې پوه شو ما شی الټه کوو. صحیح ده؟ آیا دا خو به غلط نه وي؟ راځئ چې دا موږ وګورو، دا غلط خو نه دی، دا چې دی دا هم غلط نه دی. دلته ماته ای آر راکو چې دلته د دې دوه ټکو نه بعد چې ته کم انډکس نمبر ور نه کې، پایتن چې دی خپل طرف نه دلته اخرنی انډکس ولګوي، لکه دې دا 5م انډکس لګول دی. صحیح ده؟ نو دا چې دی غلط نه دی، خالی ته دې ته وایي چې بھئی د 4م نه شروع وکړه او چې کله ختمېدو ختم یې کړه. اوسه پورې چې ټول موږ څه چلونه وکړل که نه په دې انډکس کې، دې ته موږ سلایسینګ وایو. دا چې دی یو قسم سلایسینګ دې ته وایي چې ته دا سټرینګ چې دی ماتی، دلته خو موږ یو قسم لګیایي، کله ته یوه ټوکړه راولو، کله ته بله، کله منځ نه دی خو وکړو، منځ نه اخوا یې وکړو. دا چې اصل کې موږ کوو سټرینګ سلایسینګ کوو، سټرینګ ماتو را ماتو. دې نه علاوه موږ سره یو بل فنکشن دی سټرینګ دپاره، هغې فنکشن په ترو باندې موږ دا پته لګولی شو چې دا سټرینګ چې دی دا څونه غټ دی. نو هغه موږ په دې دغه باندې کولی شو، موږ به وکړو پرنټ او بیا به لینث دی دا څونه غټ دی، په دې غټوالي ته موږ په انګلیش کې لینث وایو. نو موږ به دلته ولیکو لین، او بیا به دلته ورکړو د څه شي اوږدوالی معلومو، د کم یو سټرینګ موږ به ورته وایو چې بھئی موږ د دې ویریبل
لینت معلومو. نو زه به دلته ولیکم زما نوم د ویریبل زما نوم لینت چې دی ما ته پرنټ کا. سم او دا رانه غلط بټن ووهل شوه. سټارټ دی وی چې دا لینت چې دی د دې سټرینګ هغه چې دی 6 دی. نو هغه موږ ته پته لګي 1 2 3 4 5 6 دا چې دی 6 ټکي دي. نو هغه به دلته درکړي. کو زه دلته ولیکم خیبر چې دی ډېر ښه هلک دی. دروغ نه وایم رښتیا وایم. د دې چې دی د دې سټرینګ چې دی د دې سټرینګ لینت چې دی هغه 1 دی. نو که تاسو اوس ټول حساب زه نشم کولی خو 1 2 3 4 5 6 بیا پکې دا خالي ځایونه به هم پکې حساب وي. نو دا چې دی دې ځای پورې 1 ټکي دي. په دې ویډیو کې فلحال همدغومره. راتلونکي ویډیو کې به موږ د سټرینګ په حواله کې لږ نور فنکشنز چې دی هغه هینډل کوو او یوه نوې موضوع به هم زه تاسو ته معرفي کوم. ډېره مننه. د الله په امان.